که ته چېرته په یو کار کې کامیاب جوړېدل غواړې یعنې یو کار کې ټاپ لیول ته رسېدل غواړې نو دا ویډیو ضرور وګوره پخوا وخت کې یو شکاري و هغه شکاري یو 3 شاګردان راغله هغه ته یې موږ ځان سره برتي کا موږ به شکار کوو چې موږ شکار کولی شو یا نه شو هغه وایي زه به تاسو جنګل ته بوځم او تاسو نه به څه سوالونه کوم که چېرې تاسو د دې جوابونه صحیح راکړه تاسو کې دنده دا ټیلنټ و چې تاسو شکار کولی شو نو تاسو به شکاري جوړ شئ که ستاسو نښه چېرته صحیح تله نو تاسو نه به شکاري جوړ شي هغه چې کله جنګل ته دوی بوتله نو مخامخ په ونه کې یو مرغۍ ناسته ده شکاري چې کله مرغۍ ولیده نو دوی ته یې وویل چې نښه راوړه اولنی نمبر کوم شکاري چې کوم شاګرد چې و د شکاري هغه چې نښه راویسته نو دې شکاري ورته وویل چې تا ته مخامخ په دې نښه کې څه شی ښکاري هغوی ما ته یوه ونه ښکاري یوه مرغۍ ښکاري او یو شاته کور دی هغه پکې هم ښکاري دې شکاري دې خپل شاګرد ته وویل چې ته دا مرغۍ نشي ویشتی هغه چې څنګه ګزار وکړو نو مرغۍ خطا شوه ولې چې هغه دا ایکسپیرینس و هغه دا سوچ کو دا درته بات کوم چې ولې خطا کړه شکاري سره دا څه نالج و چې هغه ته اول نه پته ولګي چې دی به دا مرغۍ خطا کوي نمبر دویم نمبر کوم شاګرد چې هغه ته یې وویل چې مرغۍ باندې نښه راوړه هغه چې کله مرغۍ نښه راویسته او مرغۍ ویشته نو هغه نه شکاري ته تپوس وکړو چې تا ته څه شی ښکاري نو شاګرد ورته وویل چې ما ته یوه مرغۍ ښکاري او په کومه ونه کې چې دا ناسته ده هغه ونه هم ما ته ښکاري دې شکاري ورته وویل چې ته به هم خطا ولي هغه هم خطا شو هغه نښه هم خطا لاړه هغه مرغۍ ونه ویشته نو کله چې دریم نمبر شاګرد ته وویل چې ته نښه راوړه هغه چې کله نښه راویسته نو هغه ته یې ویل تا ته څه شی ښکاري هغه وایي ما ته صرف او صرف یوه مرغۍ ښکاري شکاري ورته وویل چې ته به مرغۍ ویشتی شي هغه چې ګزار وکړو مرغۍ پړق شو رارته وشو کته ولګېده صحیح شو مرغۍ رارته وشو کته ولګېده دا ولې شکاري ته اول نه پته څنګه لګېده شکاري ته پته ځکه لګېده که چېرې ستا فوکس په مرغۍ ویشتو باندې نه وي او تا ته ګیر چاپېره شیزونه ښکاري نو واوره ته مرغۍ نشي ویشتی دغه شانې ستا په زندګۍ کې هم ده که چېرې ته په یو کار پسې روان یې ته یو کار کول غواړې په یو پلان باندې روان یې چې ته به دې کار کې به زه کامیابېږم کامیابۍ طرف ته به ځم او ته هغې سره ګیر چاپېره کارونو کې هم کار ساتي چې نه دا کار لږ ونې کوم بیا به هلته کوم بیا به هلته کوم ګیر چاپوره کارونه سیوا کې او ستا کوم ګول چې دی دې باندې ستا فوکس نه نو یاد ولره په دغه کار کې ته کامیاب نشي جوړېدلی لکه څنګه چې دې هلکانو دا مرغۍ ونیویشته دغه شانې په هغه کار کې ته کامیاب نشي جوړېدلی لیکن کله چې ته خپل ټول فوکس ټوله توجه دغه کار ته راویسته په کوم کار باندې چې ته روان یې لکه دې کس چې کوم مرغۍ باندې خپل ټوله توجه راویسته نښه په مرغۍ باندې راویسته نو هله د مرغۍ وویشته که د نورو شاګردانو مرغۍ ولې نشو ویشتی دوی ځکه نشو ویشتی چې د دوی کومه توجه چې وه په ګیر چاپېره شیزونو ورسره هم وه صرف په مرغۍ نه وه کله چې ستا توجه په هغه کار باندې صرف نه وي کوم کار کې چې ته کامیاب جوړېدل غواړې او په نور څیزونو باندې ګیر چاپېره چې کوم څیزونه وي په هغې باندې ورسره ومي نو ته کامیاب نشي جوړېدلی صحیح ده اول نه خو ته کوم کار شروع کې ځان نه سوال وکړه ځان نه سوال نه په څو کارونو باندې پریکټس وکړه په څو کارونو باندې تا پریکټس وکړو په کم کار کې تا ته دنده نه هېڅ انرژي را روانه وه دنده نسې فلو سټیټ چې څه ته وایي که نه یعنې ته په وخت تېرېدو باندې نه پوهېدې او دنده نه خپله هېڅ خوشحالي را روانه وه کار دې سخت وي خو تا دنده نه خوشحالي راځي لکه فار اګزامپل تا لوست کارونه وکړه لوست کارونه یې ټرای کړه لیکن په هغې کې یو کار ستا مخې له داسې راغی چې هغې کې ته ټایم باندې هم نه پوهېدې چې دا ټایم څنګه لاړ تا چې پس وکړه دا خو 2 غنټې تللې بیا په دې باندې ته نه پوهېدې او بل ستا دنده نه خوشحالي هم را روانه وه په هغه کار کې تا ته خوشحالي هم میلاوېده سمه خوشحالي ته میلاوېده تا چې کله داسې کار بامونه نو په هغه کار باندې کار شروع کړه ځکه چې دغه کار دپاره الله پاک ته پیدا کړی صحیح ده دغه کار دپاره الله پاک ته پیدا کړی که ته چېرته په غلط کار کې روان یې که نه نو بیا هغه کار هېڅ فایده نشته د نن نه یو څو میاشتې مخکې ایکسپریمنټ وشو هغه ایکسپریمنټ دا و چې په دې دنیا کې 22% یعنې په 100 کې 20 کسان داسې دي چې هغوی چې کوم کار کوي هغوی په دې کې خوشحاله دي د خوشحالۍ د وجې نه کوي او تقریبا 78% په 100 کې 78 کسان داسې دي چې هغوی چې سهار خپل کار له ځي نو ډېر زیات خفه په خفګان سره ځي هغوی دغه کار کول نه غواړي لیکن په خفګان سره ځي د مجبورو د وجې نه ځي لیکن په هغو کې دا ټیلنټ شته چې هغوی هغه کار کولی شي کم چې د کم دپاره چې هغوی پیدا شوي دي لیکن هغوی ته دا پته نشته چې زه د کم کار دپاره پیدا شوی یم اول نه تا هغه معلومول دي چې زه د کم کار دپاره پیدا شوی یم زه کم کار کولی شم ما تاسو ته فسټ ووایي که نه چې تاسو په کم کار کې فلو سټیټ راځي فار ایگزامپل ته په ټایم باندې نه پوهېږي او تا ته خوشحالي هم را روانې په هغه کار کې نو دغه کار چې کوم دی دغه کار شروع کړه په دغه کار دپاره ته پیدا شئ او دغه کار کې ته کامیاب هم جوړېدلی شي دغه کار باندې ټول کار وکړه صحیح ده تا چې کله دغه کار باون که نه بیا ګوره چې ستا کوم فوکس چې کوم توجه چې ده دا په دغه کار باندې څنګه بوسټ کېږي او بیا ګوره چې په دغه کار کې ته کامیاب څنګه نه جوړېږي تا نه یو کامیاب انسان څنګه نه جوړېږي صحیح ده که چېرې یو ګړی خطا روانې لري هېڅ فایده نشتي تر څو پورې چې دا ګړی واپس نه راغلی خپل ځای له په ځای ولاړه نه وي نو خلکو ته به دا پته ولګي چې ګړی کې سیل نشته ګړی خرابه ده او د هغه ځای نه چې کله دا روانه شي واپس نو بیا دا په صحیح ډایرکشن کې روانه ده د خلکو دپاره
دا په فایده کې روانه ده. صحیح ده. کله چې ته په خپله زندګۍ کې خطا روان یې، تا ته دا پته نشته چې زه څه شي دپاره پیدا شویم او ته په بل شي کې لګیا یې، نو دغلته تا ته کامیابي نشي میلاویدی. که کامیابي میلاو هم شي که نه، نو ته به بیا ډېر زیات خفه یې. په دغه کار کې ته اوس هم خفه یې، بیا به هم خفه یې او بیا به هم خفه یې. هغه کار شروع کړه په کوم کار کې چې ته خوشحاله یې، په کوم کار کې چې تا ته پته نه لګي چې ټایم څنګه روان دی. د ټایم پروا درسره نه وي، صحیح ده، د خلکو پروا درسره نه وي، خو په هغه کار کې داسې ډوب شئ چې د ټایم پته ته نه لګي او ډېره زیاته خوشحالي پکې محسوسوې. دغه کار پیدا کړه په خپله زندګۍ کې او په دغه کار مې روان چې څنګه چې ګړۍ موږ صحیح کړه، صحیح روانه شو، د دې فایده ده. دغه شانې ته چې کله په هغه کار مې روان شې، په کوم کار کې دپاره چې ته پیدا شئ، نو ګوره کامیابي به تا ته داسې میلاویږي چې هغه شان یو بل څوک په دغه فیلډ کې کامیاب نه وي، ځکه چې ته د دغه کار دپاره پیدا شئ.